اوس هم څو لنډ خبرونه. د کندوز ښاروالۍ ریاست چارواکي د ښار فرعي کوڅو د جغل اچونې او کانکریټ اچولو د چارو په دوام ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښار اړوندو د 5مې ناحیې په 5م ګذر کې د میدان بزکشي سړک د کانکریټ کولو چارې په چټکۍ سره روانې دي او په خبره د 5مې ناحیې د کارتي فیض آباد په سیمه کې د میدان بزکشي سړک د جوړولو چارې د ښاروالۍ په همغږۍ او د ملګرو ملتونو سازمان د پروژوي خدمتونو ادارې په مرسته پیل شوي دي او ډیر ژر به د کانکریټ اچونې چارې بشپړې شي. د ښاروالۍ ریاست د مسلکي او تخنیکي امریت د مسؤلینو په وینا یاد سړک په ټولیز ډول 1260 متره اوږدوالی او 7 متره پلنوالی لري چې په 3 پړاوونو کې به کانکریټ کړل شي او د یاد سړک په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکو ته ګڼ شمېر ښاري او ترانسپورتي اسانتیاوې رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې په دې پروژه کې د سیمې لسګونو وزګارو کسانو ته د کار بوختیاوې هم رامنځته شوي دي.